الرحمن الرحيم أشهر المصنفات في علم المصطلح مشهور تفسیرنا په مصطلحاتو د علم حدیثو کې یو لغ کتابونو نا المحدث الفاصل بين الراوي والواعي دا اولینی کتاب همدا کتاب د په مصطلحاتو د حدیثو کې تیر سوی طالبانو ورته ګوري طالبانو چې عجمو دا کتابونه جوړ کړي دي که عربو او اکثر ایرانیان دي طالبانو. صنفه القاضي ابو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد رام الهموزي المتوفي سنه 308 لكن لم يستوعب ابحاث المصطلح كلها. طالبانو استيعاب دي ته وی ټول مباحث د مصطلحاتو د حدیثو په دې کتاب کې نه دي راجمه ځکه دا عادت وی هر وخت کې چې سړی نوې ابتکارو کې نوې ابتکار مکمل نه یا ولا تیاره تاسو وګورئ د دنیا ول موټر تاسو وګورئ کنه څه خراب څه کوي هر شی نوې طالبانو د موبایلونو اول کې چې ول کنه چاپېړې غوندي صابونه کې بیرته ویلې کې چیرته وی نو دا کرا درانده به څومره ول کنه کرا اندسي. وهذا شأن من يفتتح تصنيف في اي فن او علم غالبا فار فن کې طالبانو چې اول کتاب جوړ سوی هغه دومره ډیر ټول ابحاث نه یې پکې یو کتاب دویم معرفة علوم الحديث دویم صنفه ابو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفي 415 لكن لم يهذب ابحاث د بحثونه خندي مهذب کړي ولم يرتبها الترتیب الفنی المناسب. یو خدا دا هغه ابحاث که مهذب نه دي نور شیانو سره ستا بل دا هغه د فن موافق ترتیب هم نه ده ورکړی. دا هم طالبانو ایرانی ده د نیشاپور ده. طالبانو ورونو موږ تاسې وایي موږ 15,000 کلن تاریخ لرو د موږ افغانستان پخوانی نوم اریانا وله طالبانو د اریانا پایتخت چیرته و د اریانا حدود اول څومره ول طالبانو اریانا د هند تر ګلګتې پورې تر اقیانوس د هند پورې تر دریای خرز پورې اصفهان دا ټول مخکنی اریانا و خو اریانا پایتخت چیرته و طالبانو بخدي بلخ طالبانو دا بلخ څه ده دا د ټول اریانا د غلوی اریانا د خراسان کبیر طالبانو دا ځای هغه تیر سوی ده پایتخت بلخ تیر سوی نو بلخ هم دومره ډیر تاریخي ځای ده بلخ تخت طالبانو بلخ مرتوی بخدی مرتوی دا اصلي جای ده خو دا مزار نه ده طالبانو ښا چې بلخ تلاړلې اصلي د بلخ ولسوالۍ تلاړ سي دا اصلي تاریخي جای ده چې هلته د دنیا د زردشتیت د دین تر ټولو لویه آتشکده چې زر کاله اور نه بل سوی هغه هم دلته ده په معبد د نوبهار چې ورته وایي هغه هم دلته ده بیا په دې باندې اسلام جومات جوړ کړی دا جومات هم طالبانو اوس په نړېدلو باندې ده تقریبا ړنګ د داسې حالت سره مخ څوک به یې جوړ کړي مسلمانان خپل تاریخ نه بیخي خبر نه دي. نیشاپور طالبانو خراسان په خپل وخت کې څلور هغه لیدلی دي پایتختونه د اریانا پایتخت او د خراسان کبیر پایتخت له اسلام نه مخکې هغه بلخ بیا طالبانو مرو یا مروه چې ورته وایي چې اوس په ترکمنستان کې ده مروه کوچک افغانستان کې ده لویه مروه د شاهجهان هغه په هغه کې ده دا مرغاب څه ده طالبانو د هغه مرغاب د بادغیس مرغاب دا طالبانو دا مرغاب دې ته مروه رود وایي دې ته مروه کوچک وایي دا مروه ده هغه مروه ده او دلته طالبانو زه چې کله تللی وم هلته خلک چې ول ترکمن ول نو زه
تیر کال کابل کال ځال ته لاړلم طالبانو ورونو بیا یوجي ته چې مرغاب ته لاړلم ما فکر کو طالبانو چې ما سره به ما به مرغاب خلک بیخي پیژني د طالبانو دومره محبت ما سره وکړه کنه یعنی چې زه کوم موټر کې وم طالبانو ما ویل کفیر وای څومره خوان به کو موټر خلکو مچو کول اپیریان را پویات سول زه یو کور ته د شپې لاړم ستړی م ډېرو د خلک چې خبر سول په موټرسایکلونو باندې راورسېدل ورته یې مه راځئ کورونو د سره واوښتل دیوالونه یې راړنګول ستیم ورته یې زه ډوډۍ وخورم خپله جومات ته دروزم اوس به کور راړنګ سي خلک به وایي چې لکه سیما کور یې راړنګ کړي پیر کرامت نه درلودی بیا ورووته دومره محبین خلک ول که نه چې تر حد نه ډېر محبین خلک ول خو طالبانو چې دلته اوس یوه لویه مرکزي مدرسه د خپل وخت لوی امامان پکې امام الحرمین امام غزالی غوندې علمای او دغسې قهرمان ملت ته په علم باندې سیراب کې څومره خوند وکړي او ورځ تر بلې نه موږ نه ځوانان بلې خواته روان دي وي موږ یې څه کوو نو بیا طالبانو بل دا مروه د خراسان پایتخت پاتې سوی یو نیشاپور د طالبانو د نیشاپور اوس ایران سره ده فکر کوم 1.5 کیلومترۍ د مشهد کې پروت ده او بل طالبانو هرات د طالبانو هرات هم ډېر لوی تاریخ تیر سوی خو په هرات کې طالبانو ورونو ډېر زیات تاریخي ځای بوشنج هم تیر سوی ده چې اوس ګذره ولسوالۍ ورته وایي که نه بوشنج بیخي ډېر علما چې تاسې تاریخ وګورئ فلان البوشنجي ورته نسبتونه سوي دي دا هم د علم ډېر لوی مرکز تیر سوی بل کتاب المستخرج على معرفة علوم الحديث صنفه ابو نعیم احمد بن عبد الله الاصفهانی دا 413 کې مل د استدرک فی استدراک زیادت وی استدرک فيه على الحاکم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن دغ ابو عبد الله اصفهانی د هغه علوم معرفت علوم الحديث کې چې کوم شیان کم ولغه دور زیات کړي دي په باندې خو لكن ترك اشیاء دم بیا یو څه شیان پریخي ممکنه ده متعقب لره ایس دم ټول شیان بیا نه دي ذکر کړي که وروستی بل څوک راسي په ده باندې زیادات کوی سي لکه ټول شیان دم نه دي راوړي اصفهان خو درته معلوم د ایران کې یو ځای د طالبانو هان مرکز ته وي طالبانو فرس یعنی مجمع د اسانو مجمع را جمع کېدلو جای اصفهان اصل معنا دا د طالبانو دا سواتم نه د طالبانو اصل کې سین ده اسب هان مجمع ته وي طالبانو یعنی مجمع دی جا الکفایه فی علم الروايه صنفه ابو بکر دا هم ډېر ښه کتاب د 2 جلدونو کې د ما سره شته صنفه ابو بکر احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المشهور المتوفي 443 وهو كتاب حافل غټ کتاب ده بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الروايه ويعد من اجل مصادر هذا د دې علم یو له غټو کتابونو ښه مصدرونو نه دا کتاب شمیرل کېږي ډېر ښه کتاب د طالبانو ورونو خطیب بغدادي شافعي عالم تیر سوی طالبانو ورونو او د بغداد تیر سوی بغداد هم طالبانو ورونو په خپل وخت کې د علم ډېر لوی مرکز تیر سوی خو د علماو له لاسه هلته عباسي خلافت سقوط کړی طالبانو ورونو وایي کله چې چنګیزي لښکرې بغداد ته راورسېدلې ملایان په مناظرو لګیا ول په چوکونو کې ویلې داسې دې لاسونه نیولي او دلته دې نیولي اوس که زه طالبانو دلته ونیسم څه پروا کوي یعنی علمي میدان کې څه پروا کوي که زه داسې لاسونه جیک کم طالبانو که داسې جیک کم څه پروا کوي په رب العالمین قسم ده که پروا کوي بس طالبانو ورونو دلته مولیان په دې مناظرو لګیا ول ځکه چې ته خپل منځ کې اخته سې دښمن بیا سړي نه خپل کور کې دی چې جنجال وي تربور وهی سي بیا نو اسلامي امت دلته خپل منځ کې لګیا اوس هم تاسې فکر وکړئ مسلمانان خپل منځ کې لګیا دي که نه ځکه انسانان نه دي جوړ سوي
ما تاسو سره وعده کړې وه طالبانو زه انشاءالله یو څه بحثونه تاسو د احیاء العلوم بیا وایم او را سره وعده به کوئ وایئ به یې چې موږ په دې پوه شو چې موږ څنګه جوړ سو موږ څنګه ځانونه انسانان جوړ کړو موږ کې څنګه درد راسي تاسې اوس فکر وکئ زه منم طالبانو تاسې به خپل استادان هم ول ښه خلک هم ول زه مې ته څومره طالبانو موږ کې دا فکر څومره ده چې زه او که دا فکر چې موږ څنګه وکړو دا فکر چې زه څنګه سم او څنګه موټر او پیسې او ښه تنخوا او ډب برابر دا که د طالبانو ورونه او که دا چې زه څنګه ټولنه اصلاح کړم الجامع لاخلاق الراوي واداب ما د خپل ژوند کې طالبانو تجربه کړې ده چې الله تکار کوي الله دې نه پرېږدي زه طالبانو ته نه په دغه یو اختر کې ما ته یو سړي 9 جوړه کالي دغه کالي ګنډلي دا څه ورته وایي 9 جوړه څنګه کور ته راوړل طالبانو ما چې څومره کالي کور کې درلودل ټول مې ملګرو مرکز ملګرو ته مې ملدای تاسو بس ما کار برابر کنه یو جوړ دی وای کړی دي کنه مې نه مې دي کړی چې دغه دراوړي دي ګنډلیم په پاکستان کې قسم د کرته معلومه می چې چاره ته ګنډلې بس طالبانو دا فکر مو نه کوي چې نه بکیږي کیږي طالبان خطرناک کندارای صدر کور ته راغلی بس دی وی واغوند مې سید زیات الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع دام ډیر کتاب ده دام 2 جلدونو کې د ما سره صنفه الخطيب البغدادي ايضا وكتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته وهو فريد في بابه قيم في أبحاثه ډیر قیمتي د خپل بحثونو محتویاتو کې یو د دې کتاب له محتویاتو نه به زه تاسو ته وایم طالبانو علم ته به خلک ورځي که خلک به علم ته راځي دا اوس طالبانو ورونو تاسې په همدغه عنوان باندې د یو عنوان کې ښودلی د علم عزت تا د ملا به ګرد نه ګرځي یو لغونه ده د خانانو کورونو ته چې ملا ورځي که نه یو ملا د طالبانو د خان کور ته ورځي د غصب کور ماشومانو ته سبق وایي دا طالبانو هلته لیکلي دا به نه کوي دا د علم اضلال ده یو که داسې کشر طالب وړکی ملا ورسي زه هم ډېره پروا به نه کوي شیخ صاحب د خان کور ته نه ورځي چې دروازه ټکوي چې 2 بجې وي د سهار هغوی ویده وي او دی دروازه خیرت هغه ماشومان ته به سبق وایم الله دې پاره ورځي که د پیسو دپاره خاورې دې په دې پیسو باندې واوري رب العالمین چې تا علم دې الله دپاره کړی ده ته دې د علم په مقتضا باندې لاړ شه که تا ته هم دغه روپۍ چا کور ته رانه وړي زه بیخي انسان نه یم خو دې ته عقیده نه ده برابره كما هو واضح من تسميته وهو فريد في بابه قيم في أبحاثه ومحتوياته وقل فن من دا اوس طالبانو ورونو ملیان دي کنه تیار پاچاهي راغلی ده یو شیخ صاحب دلته یو وری درس کوي بیا هلته ځي غجي کې درس کوي بیا غجي کې درس کوي زه نه پوهېږم طالبانو خو زه خو انسان یم له ما نه ځوانان هم نه دي سپین ګیري دي نو چې زه یې نه سم کولی دوی څنګه کوي کېږي طالبانو 3 ځایه دوره نو خو ولې کوي پیسو دې ونې کړي دي سختې دې ونې کړي دي نو هغه چې بیا د دې انسان ذاتي علم مقصد ده چې زه ډېره ټولنې ته خدمت وکړم او که پیسو ته د علم نه انسانان دي د په علم باندې ګټه واخلي هېڅ فایده نه کوي نو طالبانو سر له اوسه مو دا نیت وکړي چې موږ ټولنه اصلاح کوو اول ځان اصلاح کوو بیا ټولنه وقل فن من فنون علوم الحديث ګوره په فنونو د علم حدیثو کې کم فنونه دي چې څوک پکې کتاب نه لري خطیب به پکې کتاب نه لري فکان کما قال الحافظ ابو بکر ابن نقطه كل من انصف څوک چې انصاف وکړي پوی بسي چې ټول محدثین پس له خطیب نه عیال علی کتبه بار دي په کتابونو د خطیب باندې یعنی ټول دسترخوان د خطیب بغدادي ته راټول دي له دې نه خوراک کوي دومره لوی سړی تېر سوی وروسته بیا تاسو ته معلومات کېږي چې خطیب څوک دی په هر باب کې طالبانو د یو نادر کې ځکه دا ټول طالبانو 40 پانه ده دا ټول اخرینی پن مدریګه دلته دا تعداد ذکر کوي خو مقصد هر پن کې د یو کتاب لري لنډې دا خطیب بغدادي طالبانو ورونو خطیب بغدادي ډېر لوی عالم تېر سوی په تاریخ بغداد کې امام صاحب پسې څه خبرې کړي هغه د روایتونه کړي دي هلته
ستی زاهد کوثري په احنافو کې یو سړی تیر سوی ډېر ښه محقق سړی دی وروستۍ زمانه کې به د خطیب خبرو ته جواب کړی د کتاب جوړ کړی التأنیب الخطیب فيما ساق على ابي حنيفه من الاكاذيب دې کتاب کې طالبانو په خطیب باندې داسې بدې خبرې کړي ما مخکې هم درته ویلي زه طالبانو حنفیم او زاهد کوثري علمیت منم طالبانو خو ډېر متعصب حنفي ده سخت تعصب پکې ده طالبانو الته خطیب بغدادي باندې څو تورونه لګولي طالبانو زه بيخي مناسب نه بلم به که سبق خلاص درته وی وکم دغه درته کوم نه طالبانو دا د دومره لوی دا تعصب ډیر بد شي د چا سره ځان تعصب که چا ردونه در باندې کول ځان مې پی که خپل بیړۍ ساحل ته رسوا هیڅ کار چا سره ملرتي کوي کدی باندې سره باندې سولې بیا الالماع الى معرفه اصول الروايه وتقييد السماع دا هم ډېر ښه کتاب د طالبانو یو جلکی کتاب صنفه قاضي عیاض ابن موسى الیحسیبی دیتا قاضي عیاض المالکی ورته وی ډېر ښه ملا تېر سوی کتاب غیر شامل لجميع ابحاث المصطلح بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرغ عنهما لكن جيد في بابه حسن التنسيق ډېر ښه نسق او ترتیب ډېر خوندور دا وړکی کتاب د الالماع الى وصول الروايه والتقييد السماع دا بیا طالبانو قاضي عیاض دا هغه د اندلسو دغو طرفونو تېر سوی سړی ده ما لا يسع المحدث جهله صنفه ابو الحفص عمر ابن عبد العزيز عبد المجيد الميانجي وړکی کتاب د جزء صغير ليس فيه دومره غډیره فایده نشته ده پکې ما نه ده لیدلی ده علوم الحديث دا ډېر خوندور کتاب د صنفه ابو عمر عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن صلاح دیتا طالبانو مقدمه د ابن صلاح وی دا مخکې مدرسو کې درسن ویل کېدلی موږ مدرسو کې ابن صلاح الشهرزوري دا ایرانی د طالبانو شهرزور ایران کې ده دا په 643 کې مل د کتابه مشهور بین الناس بمقدمه ابن صلاح وهو من اجود الكتب في المصطلح جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدم یعنی مخکې چې کوم کتابونه ټول ذکر سو دا ټول کتابونو کې هغه متفرق مسائل درجه مکړي وړکی کتاب د طالبانو ډېر کمال کړی فكان كتاب غدا بالفوائد لكن لم يرتبه على الوضع المناسب خو ترتیب نه دا ورکړ لانه املاه شيئا فش ځکه د خپل لیکلی نه د املا یې کړی املا دا شاګردانو ته ویلې غوی لیکلی وهو مع هذا عمدة سره له دې طالبانو بیا په دې فن کې ډېر عمده کتاب د جاء بعده من العلماء فكم من مختصر له ونازم ومعارض ومنتصر وروسته له دنه چې څومره علما تیر سوي چا دا کتاب مختصر کړی چا په نظم کې راوړی ده چا طالبانو معارضه سره کړي چا انتصار کړي دا ډېر مشهور کتاب د مقدمه د ابن صلاح استما سره طالبان التقريب والتيسير لمعرفة السنن البشير النذير صنفه محي الدين يحيى ابن الشرف النووي الدمشقي الشافعي وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث لکه مخکې مونږ ویلې اکثر علما د کتابې څوک کړی چا مختصر کړی چا نظم کې راوړی د کتاب کې طالبانو څوک دي هغه د څه ورته وایي د ابن صلاح د کتاب مختصر دی کتاب کې ده دا ډېر وړکی کتاب د دغه کتاب د امام نووي طالبانو التقریب لكن مغلق العبارت بعضې ځایونو کې ډېر مغلق عبارتونه لري او امام نووي طالبانو دا د دمشق تیر سوی ډېر منصف عالم تیر سوی داسې سړی د طالبانو چې هر چاته د سترګو تور ده که شافعي ده که حنبلي ده که مالکي ده د شافعي طالبانو خو دومره منصف انسان ده چې ته ورته حیرانه سي بیخي ما خپل هم طالبانو ډېره مینه ده ورسره
دا تدریب الراوی څه ده؟ تدریب الراوی فی شرح تقریب، دا د امام سیوطي کتاب، دا 2 جلدونو کې کتاب. دا کتاب بیا په تقریب د نووي باندې شرح ده، دام ډیر علمی کتاب د طالبانو. تدریب الراوی امام سیوطي جوړ کړی دا 911 کې مل ده. هو شرح لکتاب التقریب کما هو واضح من اسمه جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير. نظم الدرر في علم الاثر، دا نظم الدرر في علم الاثر طالبان ورونو دا بیا د مقدمه د ابن صلاح نظم کې راوړی د شعر کې، هغه کتاب په شعر کې جوړ کړی. صنفها زين الدين عبد الرحمن ابن حسين العراقي، دم طالبانو حافظ د حدیثو د دنیا، دا هغه سړی د چې تخریج د احادیثو د احیاء العلوم چا کړی. طالبانو ډیر ښه مولا تر سوی په حدیثو کې. زویم ډیر لوی ابو زرعه ورته وی د یو کتاب جوړ کړی، زوی طرح التثریب نومیږي، غټ کتاب ده، 9 جلد ما سره شته. ومشهور باسم الفیة العراقی، دیتا طالبانو الفیة د عراقی ما سره مستقل هم سته دا کتاب. نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه وهو جيد عزيزة الفوائد، وعليها شروح متعددة منها شرحان للمؤلف. خپل د مصنف هم 2 شرحې پی دي، خو تر ټولو نکه شرح دی چا د پی باندې فتح المغيث في شرح الفية الحديث. دا 4 جلد کتاب د طالبانو ورونو ما سره شته، دام ډیر خوندور کتاب ده. داسې نه چې تاسې به هغه کمپیوټر کې خوار چا سره سته، دغسې را سره دي دا طالبان. صنفه محمد ابن عبد الرحمن السخاوي، 902 کې مل ده. وشرح على الفية العراقي وهو من اوفى شروح الالفية واجودها. تر ټولو نه کشر هم طالبانو دا ده. مولانا ادریس کان دهلوی د موږ د دیوبند علماو په دې باندې و شرح کړي، یو جول کې دا غم له ما سره شته. امام سخاوي طالبانو د امام سیوطي هم عصر تیر سوی، خپل منځ کې ډېرې شخړې سره کړي، سمې شخړې سره کړي طالبان. امام سخاوي په سیوطي تور لګولی وي غلې کتابونه دي چې جوړ کړي، دا ټوله غلا دي کړي ده، او د بیرته رد پې باندې کړی د یو کتاب د سخاوي الدول لامع فی عیان قرن التاسع، 11 جلدونو کې کتاب د ما سره شته. په دې کې دا تاریخ د طالبانو دې کتاب کې په سیوطي ډېر ردونه کړي. سیوطي بیرته په مقابل کې کتاب جوړ کړی الکاوي فی ضم تاریخ سخاوي. که سیوطي خو ډېر زوی مړی سړی ده که نه، الکاوي فی ضم تاریخ سخاوي، خو ما تر اوسه نه لیدلی طالبانو ورونو تتبع ډېر کوم چې پیدا یې کم، لا مې نه ده پیدا کړی. خو کاش کې طالبانو خپل منځ کې څوک نه وای کړي، شخړې نه وای کړي. که د علماو غټو علماو په منځ کې طالبانو شخړې کول دا ډېر بد کار ده، او انسانان له خپل هدف نه وځي. داسې بدې خبرې یو په بل غل یې ولې غل ده طالبان. امام سیوطي رحمه الله دا خو چې حسد سولي بیا په حاسد ته بیا هغه حقه مغه ښکاري. طالبانو امام سیوطي الله دومره ښه عالم تیر کړی، امام سخاوي هم دومره ښه عالم ده لکه امام سیوطي و. خو سیوطي طالبانو ډېرې بدې نه دي پسې ویلي، ډېر بد سخاوي پسې ویلي. سیوطي یو کتاب جوړ کړی طالبانو، رفع منار الدین فی هدم بناء المفسدین. مولا خو چې ګمراه سي طالبانو لغنه بیا په ټولنه کې لوی ګمراه مغی کنه. داسې چل سوی طالبانو یو چیرته یوه بنا ده، جماعت ته نږدې بنا ده، په دې کې طالبانو د نارواو د فحشاو د منکراتو مرکز ګرځېدلی. د سیوطي نه فتوا غوښتل سوې په هغه زمانه کې چې دا ړنګ کړو که نه چې دا مفسدین له دې نه ورک سي. سیوطي فتوا ورکړې چې دا جهاد د کتاب جوړ کړی رفع منار الدین فی هدم بناء المفسدین. دلته علماو له ده سره شخړه کړې ده چې ولې دې په هدم فتوا ورکړې. سیوطي په دې کتاب دلیل رفع منار الدین، منار خو پیژنې، رفع منار الدین، په رفع د منارې د دین څه وخت راځي چې د بنا د مفسدینو ړنګې کړي. ای کتاب نوم د طالب مولیانو وړاندې سره کړي چې ولې دې دا فتوا ورکړي. نو سی به د شخړې سره کولې مزل کوه څه یې کوي، هغه ملایان بیخي څوک پیژني. سیوطي یو کتاب جوړ کړی طالبانو اللفظ الجوهري فی رد خبات الجوجري. جوجري یو سړی تیر سوی طالبانو امام سیوطي باندې ردونه کړي دي،
بل کتاب سیوطي جوړ کړی دا صواعق علی النواعق. سیوطي طالبانو یو کتاب جوړ کړی د اجتهاد دعوه یې کړې، وایي زه مجتهد سټیمولیان پې راجګ سوي دي، ولې دي وسړی د تاسې څه کار بس پې راجګ سوي دي چې ویلي چې تا ولې زه ویلي چې زه مجتهد یم او دا خو اسلام کې ناروا ده. چې سیوطي راجګ سوی کتاب یې جوړ کړی الصواعق علی النواعق. ناعق خره ته وایي چونګاره کې، الصواعق تندرونه طالبانو، علی النواعق چونګاري. ډېر ښه کتاب د ما سره مخطوطه نسخه شته. بیا بل کتاب پې باندې ور جوړ کړی طالبانو، د یوه خبر کړي کوم آیتونه چې قرآن کې راغلي دي د کافرو د مسلمان په حق کې د هغې نه استدلال کول څنګه دي، جواز لري که سیوطي وایي جایز ده. بل ملا رات پې باندې کړی د کتاب پې جوړ کړی اللفظ الجوهري فی رد خبات الجوجري. دا سړی جوجري نومیږي. مل دا طالبانو ورونو د غټو خلکو ردونه څه دي؟ دا ځکه جوجري ولا که چا په قیامت هم یاد کړی وي، خو سیوطي کتاب کې رد پې کړی خلک یې پیژني که نه، ولا کې پیژندلی وي دا جوجري سړي. نو طالبانو غټ مولیانو سره واړه مولیان کله ټکاري وي، غواړي چې جوجریان دوی چې ځان مشهور کړي. کوشش وکړئ طالبانو بیخي ځان وپېږئ، مزل کوئ دا جوجریان دي مازې تا پسې چې ځان ونښلئ عزتي بیا تا په وجه خلک پیژني که نه. جوجري والله که تر قیامت هم چا پیژندلی وای، خو سیوطي رد پې کړی په جوجري باندې بس هغه مشهور شوی. کم جوجري سیوطي چې رد پې کوشش کوئ طالبانو ورونو، که استادان مو یي خیر د دا مشوره ورکړي هر چا سره چې مشران علما یې په ټولنه کې هر چا سره مه لګېږئ، مزل کوئ. نخبة البيكر في مصطلح علم الأثر صنفه الحافظ ابن الحجر عسقلاني 852 کې مړ ده. هو جزء صغير، جز د کتابچې ته وي، مختصر جدا لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا. ابتكر فيه مؤلف وطريقة ترتيب التقسيم لم يسبق إليها. داسې نادر ترتیب یې پکې راوړی چې داسې ترتیب مخکینی کې چا نه ده کړی. وقد شرحوا بیرته مصنف خپله شرح هم پې باندې کړی نزهة النظر کما شرحه غیره. علي قاري صاحب په د نهضة النظر باندې شرح کړی، ځکه علي قاري صاحب هم په احنافو کې یو له لویو محدثینو نه تېر سوی، الله په مصطلحاتو د علم حدیثو ډېر ښه پوه کړی دی. تاسو طالبانو دا کتاب وویو د سم یې وایي، بیا چې ټولنې ته لاړئ ډېر شیخ الحدیثان به ووینئ، بیا به تاسو ته پته ولګېږي دا اسانه پوښتنه د مرفوع د موقوف فرق نسي کولی، والله العظیم نه سي کولی. پیږي نه چې معلق حدیث ده که منقطع ده، مرفوع ده که موقوف ده، متصل ده که منقطع ده، دا بیخي پیژني نه. هغه که وخت ټول په هغه کې تېر سوی ده مولا جلال و میبزي کې، چې یو دم سپین ږیری شو زه چې اول کال باندې مشکات ورکړه زه نوم هم شیخ الحدیث، خو شیخ المنطق ورته وایي څه بده ده. شیخ الحدیث خو طالبانو یې د له شانه سره ظلم ده که نه. مازې مشکات چې درس د طالبانو شیخ الحدیث دي، مصطلحاتو باندې یو ورې خبر نه. المنظومة البيقونية صنفها عمرو بن محمد البيقوني. منظومه دا یو منظومه ده طالبانو، اضلاع څلور درس بیت دي ټول، وتعد من مختصرات النافعة المشهورة وعليها شروح متعدده. په دې باندې طالبانو یو شرح امام ذهبي ناغه کړی د متأخرینو کې چا کړی شرح د بیقوني، منظومة البیقونیه. ما سره بیقونیه ته طالبان. قواعد التحديث صنفه محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي. غیر مقلد ته طالبان. د دې یو تفسیر د لاس جلدونو کې تفسیر قاسمي نومیږي، محاسن التأویل د ما سره شته. سیکو طالبانو دا مسلې خو غیر مقلدین نه دي کنه، دا مسلې خو د ټولو مشترکې مسلې دي کنه، دې کې مقلد او غیر مقلد مونږ څه. وهناك مصنفات اخرى كثيرة يطول ذكرها، اقتصرت على ذكر المشهور منها، فجزاه الله جميع المسلمين عنا وعن فجزاه الله الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاء. پس دا کتابونه څه چې په دې موضوع کې جوړ دي، خودم طالبانو ډېر ښه ابتکار کړی. دکتور طحان د خپل دکتور طحان هم طالبانو مقلد نه ده، غیر مقلد سړی ده، نو ډېر ښه ترتیب یې کړی ده او ښه بحثونه په دې کتاب کې کړي دي. ټول همغه شیان یې راوړي، خو ده ډېر په اسانه راوړي، صرف په دې عنوانونو کې دی لږ لږ تکرار کوي، هغه به بیا موږ تېرېږو.